ما دا باز تاسو په مخ کې عرض کولو چې قران کریم کې الله اقیم الصلاة ویلی تاسو منځ کوي. اوس د صلات مطلب څه دی او صلات کې به ویلې څه شي او صلات به کیږي په کومه طریقه باندې؟ ځکه چې الله پاک هو یو حکم کو چې تاسو منځ کوي. اوس منځ په کومه طریقه کوي او منځ کې وایي څه؟ دا تفسیر او بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. ځکه چې ما 13 جمعه تاسو ته یو خبره کړې و چې څومره الله عظیم دی، د لوی شان او د لوی قوت او د لوی جلال مالک دی، دا سه داغه کلامم عظیم. اوس د عظیم د کلام د پاره مفسرم عظیم پکار. زکه چې د هغه دغه سړی کار خو د الله د کلام تفسیر کول نه دي. د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د قران د نزول په وخت کې بد مدرسه فرائض انجام کول. دیبه مدرس او طالبان چې دي داغه بس صحابه کرام په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې یو ځای د صفه ورته وي. په دغه صفه د پاسه به صحابه ناستو، هغه صحابه او ته اصحاب صفه وي او حضور صلی الله علیه وسلم په دې صفه باندې د صحابه او ته درس کول او د الله د کلام په مراد باندې به پویول چې د الله د کلام مراد څه دی. مثلا اقیم الصلاة خدای پاک ویلی دي، نو د صلات نه مراد څه شی دی؟ نو دا صلات به پیغمبر دو قسمه طریقو باندې صحابه او ته خودو. یو طریقه به عملی و، دا صلات به د پخپلم کولو، او یو طریقه چې دا هغه به قولی و، زبانی به هم صحابه او ته خودو. عزیزانو دا خو ډیر آسان کار دی. که تاسو خیال وکړئ زمونږ د ملک کې بعض خلق راشي وای مونږه جلسه کوو. الکه د سشي جلسه کوي وای مونږ جمعات کې قران شریف په ترجمه ختم کړی دی. ډېر خلک یو ځای ته زلاړم، نو ما وی چې الکه دا تاسو جمعات کې چې دا چا قران شریف په ترجمه ختم کړی دی هغه لګ لاس اوچت کوي. نو اول خو دې یاري لاس اوچتول نه، ما وی سم رقم هم نه لاس اوچت کې ترجمه چا خلاص کړی نو یو سو کسو لاس اوچت مال پدې می پوي کوي چې دا د قران ترجمه داسې یو آسان شی شو چې دکاندار د دکان نه ماخام ماسختن راغی او بابو صاحب د دفتر نه راغی او ټیکادار صاحب د ټیکې نه راغی او زمیدار د زمیدارای نه راغی او ماسختن ورته په جمعات کې کېناستم او په لوډ سپیکر کې ورته ترجمه شو. دا داسې آسان کار
دا څه ټوکی دي؟ د قرآن په مراد هغه خلقم کما حقه پوه شوي نه دي. کوم خلقو چې یوشت علم زبانی ورته یاد قرآن د پاره خو لوی مقدمات دي، صرف بوي، نحو بوي، منطق بوي، ریاضی بوي، فقه بوي، اصول بوي، دا ټول علوم مقدمات او توطیه تمهید دی د قرآن د زده کړې لپاره. نو دا خو آسان شی دی. تاسو ما الحمد سمانا ده الحمدلله ټول ثنا صفاتونه خاص خدای لره رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات. دا خو آسان خبره ده. اوس الحمد په الحمد کې دا الف او لام چې راغلي دا الف او لام په عربي لغت کې په څلور قسم راځي. نو دا کوم الف لام؟ الحمد کې الف لام چې دي دا کوم الف لام؟ بیا ټول ګونګیان وجي دا خو مونږ ته نه دي. نو په دې تاسو پوهیږئ نه؟ په خدای ته ګورئ. عوام ته چرته منیا ویل پکار دي، چرته قدری ویل پکار دي، چرته نور الیزا ویل پکار دي، چرته خلاصه ویل پکار دي. د منځ فرض واجب سنت مستحب هغه نه پیژني او د قرآن درس صاحب په جمعات کې امیانو ته شروع کړو. نو عزیزانو عرض میں داو چې دنیا کې وګورئ تاسو د پہلی جمعات نوال تر ایم اے پورے، ایم اے سی پورے، ڈبل ایم اے پورے، پی ایچ ڈی پورے، سی ایس ایس پورے، دا ټول علوم چې دي دا د انسان جوړ کړی دي. د ایم اے کورس انسان جوړ کړی دی، د بی اے کورس انسان جوړ کړی دی، د ایف اے کورس انسان جوړ کړی دی، د لسم کورس انسان جوړ کړی، د پہله نواله تر ایم اے پورې دا ټول کورس او نصاب چې دی دا انسانانو جوړ کړی دي کنه. پہلی تاریخ جمعات نواله تر ایم اے سی او ڈبل ایم اے وغیرہ پورې دا کورسونه انسانانو جوړ کړی. نو د انسان جوړ کړی کورس د پاره 15 کاله به ته لګې نو الب ایم اے کې هم که قابل وي او ذهین وي او د انسان په خبره پوي دی. انګریزي کتابونه دي پکې انسان جوړ کړی دي. ته په انګریزي نه پويږي کالج کې چې و بیا ټیوشن ورته نیسي. اردو دے حساب دے انسان جوړ کړي ته په حساب نه پويږي نو ټیوشن ورته نیسي. قرآن او حدیث دا الله او د جناب محمد رسول الله جوړ کړي نصاب دي. نو د ګوګشتا کې بچي اوستا یو میاشتم چرتا الف ب ت س نه دی ویلیو ما ځان تکینو له زیبه د قرآن ترجمه ختم چرته صد سړی ځامن خو چرته پیدا کی سړی او مونږ هو چې ورځ تیریږي دا یو بوډا په خبره مې د ایمان زیاتیږي. یو ورځ مې ورته وی معلومات ډیر شو کالو نه دی ګورم ما په خنداو نه لیدې چرته مالاجی صاحب ته خان دینا ویل استاد زبڅو خاندم د سړی ځامن ورک شو نو خاندم چاته د سړی ځامن نشته. زمون ملک د الله بندگی ورکا شوا د الله بندگان ندی دا د بنده بندگان دي. نو کوم قوم چې قوم د الله بندگی نه کوي او هغه د بنده بندگانی نو دا غي انجام څه
انجام یې څه انجام یې دای چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو تا ته الله درکړې دې د پاره د چې ته پکې د الله بندگی وکې ته به د بنده نه ته به د الله بنده او کومه زندګۍ کې چې د الله بندگی نه هغه زندگی رسوایی او شرمندگی وي نن ټول پاکستان په شرمونو شرمېدل ولې دي ځکه چې دی د بندگان دي د الله بندگان د خان بندگان دوی دي د نواب بندگان دوی دي د ارباب بندگان دوی دي د امنه بندگان دوی دي د ام پی ای بندگان دوی دي د وزیر بندگان دوی دي دا د خدای بندگان تاسو وګورئ د دې خلقو په دروازو کې دا قوم د سپو په شان ولاړ خان دننه یا ډایننګ هال کی وی یا باتروم کی وی او د ورته د سپي غوندې په دروازه کې ولاړ نن چې تاسو د سرمایدارو په دروازو کې الله د سپو غوندې ودرولې داغه وجه دا چې تاسو د الله در پرې خېده او د بنده در مسره کړ د خدای در نسپی جوړ در په در او خاوري په سر ګرځي او نور به خاوري کې خان پارام ناس چې لګانې منډه وایي یو حال جوړی صاحب سکه نو دیو جنا بندگی د خدای پر چې د خدای بندگی دې جوړ کړه بیا به ته داسې مقام ته ورسې چې بیا به دا خلق ستاخ په ترځ تا پسې بګرځي نن خو مونږ دوی پسې ګرځي او چې د الله بنده شي بیا به دوی تا پسې ګرځي اوس بیا خبره ده چې مونږ کو د شیطان کارونه زمونږ ژوند د شیطان دی او ځان ته خسړی مول نیکانم ځان ته وای نو مولانا وای چې کار شیطان می کند نامشولی کار شیطان می کند نامشولی گرولی این است لعنت برولی کار د شیطان کې یو ځان ته خسړې و نظام زندگی ټوله د شیطان دا او ځان ته خسړې کار شیطان می کند نامشولی گرولی این است لعنت برولی کدا خسړې داسي چې د چا ټول نظام زندگی د شیطان دا نو پد دې د خدای لعنت نو نن مونږ ټول د الله د لعنت مستحق یو زمونږ ژوند لعنت ده زمونږ وجود لعنت ده مونږ 24 غنټه د الله د لعنت مستحق یو مونږ د دې قابل نه یو چې الله په مونږ رحمت وکړي د رحمت قابل نه یو تاسو وګورئ ځان ته ګورئ د خپل ژوند ته وګورئ او پرون باندې یو سړی تاسو کوم ما وی چې خبره دادا چې هر سړی کې دا ماده خدای یې خدا چې هغه پوهیږي چې یا زه کوم یا بد اپوهیږي اوس ته رحمان پرې دی او شیطان په ځان غالب کې رحمان پرې او د شیطان لار اختیار کې اوس قصور د چاش قرآن کې خدای پاک دام وی چې چا
ګناه د الله د یری پرېخوا نو د زیب څه د زیب جنت ګناه د دې وجه پرېخوا چې په دې زما رب خپه کی یو بادشاہ خپل وزیر اعظم نے تپوسو کو چې په دې مې پوي کا چې رتبه د یو طالب لوی د الله په نيز چا چې کتابونه ترخ کې نیولي او مدرسې ته سبق تروا او که رتبه دا هغه چالو یا دا چې هغه مریدانی وی او بزرګي او خلک لاسونه صفای او ها لوی لانجي وزیر اعظم ورته وی چې رتبه د طالب لوی هغه داس وې دا دومره خلق چې ورپسې رواني یو هغه وی دا خلق چې دي دا بے ضمیر قوم دی دوی هر چا پسې هر چا دا د ماش هغه یو ماشکیو ډولکی ته بغړې ده نو زامن ورته ډولکی ته مګړېږي کینی مړکاو دي ول بچیا توبه مې دا بیا بنه غړي ولې پغاره مشک د کولو چرته ډولکی आवाज اوري ولې نه غړېږم ز زامنو باندې کړه بیا چې یو سات تیر شو ولې نه غړېږم ا ډولکی کې هغه مست خوندې تار شروع کړي چې تارې شروع کړي دي نو د مشک پزما کرایشته دی ومنه نو د چاپلار خو بده ته ټینګ شي او په غړې دوشه نو مونږ هغه مونږ ترغه نه کان او خيو چې چرته په ګناه پیښ نه او نن د ګناه لوی مرتکبین چې دي غریبان ابل ورځ میں پسیکارنو چوک کې د دې بلډینګونو شاته سینماګانی هغه سینماګانو کې دننا وابډا هاوس هم ده د بجلو دفتری دی پکې پاغي کې کالونای دی خزه سړیم پکې اوسېګیم کورونم دی پکې دغه درې سینماګانی چې دی په سړک باندې تاسو هغه بورډونه لګو ګورئ چې دې سینماګانو والاو د خزو هغه بورډونه په کوم شکل لګول لګال تلار شي په سړک د پاسه د خزي یو عظیم فوټو جوړ کړي مخه ولا داسې کړي دی رستونه داسې نقشه جوړه کړي دا چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د خدای کربونه او پدمونه لعنت په دغه ملکی چې دا مونږ پکې اوسي چې مې کته ورته دا د سټماري زامن ورته اوړېده دا مین دي چې سټي تپي او دا زامن ګانډورنګي چې دي ټول ورځ دې بایسکوپونو ته اوړي دا د سټماري زامن دا ورته اوړېده نو دکاندار ته مې وې مال د دې سینما مالک پیژنې ویلې او مال زما یو سوال جواب ورته وکي ویلې ولې به ونه مال ورته وای چې دا فوټو دي چې دا کم مخامخ لګولې دي دا د خور دی او کده مور دی او کده خزي دی دا په دې درو کې د چا فوټو تا لګولې دي تا خدای هلاک کچ هلاک نن هغه خلق معززین د زمانه دي شریفان د زمانه دي اغیله چې غږو کې چا چې دا کیسې جوړې کړې دي چې سوې وای به شریف سړی و چېړل وای د څه کنه تاسو خو رزیلان یې ناس خا پرتو ګونم چې اغوستې دي یا څخه غوندې صادرونم ځان نه توکړي وږي ای د بده ورځ دي که دولت مې در کو دا غینه بزیات شي خدای پیجندلی
په دې غریبۍ کې تاسو کوم آرامتوب دی چې په صرفه کوئ؟ کوم آرامتوب؟ د دې غریبو زامن وګوره، د جمعې په شپه وي سی آر به پوګه کړي، ټي وي به روان کړي، ټوکرای به ور سره کیږي. دا په دوی د خدای پاک د نوح علیه السلام طوفان راوړي چې هلاک شي دا قوم. دا د هدایت قابل نه دي او نه به دې نه پس دې رذیل قوم ته هدایت کی. دا ذلیل قوم دي ته هدایت بکی. نو چې څومره حرام توپ دی نن ته ګوره په غریبو څومره، او خدای پیژندلیم په ځای چې سار را پاسې د سپي غوندې سپېږمې راکاږي چې خدای چېرته مرداره به وي او که به وي. عزیزانو عرض مې دا و چې دا خدای مونږ پرېښی دی او بنده مسره کړی دی، نو په شرمونو وشرمېد او رسوا د زمانې شو. نو هغه طالب پیر چې دی وزیر اعظم صاحب ته بادشاہ وایي چې رتبه خو د پیرانو لویه ده. نه جی پیران رتبه لویه نه ده، تا یو طالب راغوښتی یو پیر صاحب راغوښتی. اوس پیران صاحبان خو ښه خلق دی، که ورشې ورته وایي چې زه چې بېګاله په خرس ورېږم دعا راته کوم درته دعا کوي. ای خو په دې ډب نه دي که ورته بېګاله د چا په کور ورځم لوټ کوم هم دعا کوم دې کامیاب. دا غله د شپې زیارت ته ورشي وای بابا ښه جنډه بدله راوړم او غلاف هم در باندې واچوم که شپه مې کامیابه شوه. دغه پیران تاسو نه کړ چې د بې نظیرې په حکومت کې ورته لوی لوی ګیرې او دا ځانونه برش کړي وو او ورته ولاړه وه سینګار کړی و تقریر یې کولو د پیران صاحبان ورته ناست وو که نه خاورې په سر وي خبر ته نه یې نم لیدلي دي دلته راغلی و د ګورنمنټ هاوس ته هم مونږه ګیرې میرې ګومنس کړې وې داسې ورغلي تحفې هم ولا ورکړې د کتابونو هغې ته تحفې اوس د کتابونو څه ضرورت قربان دې شم جینۍ ویل خدای دې کامیاب نه ته خدای دا خلک نو ته اوس ما ته ووایه چې دا د قوم مشرانی چې د ښځې نه ګیر چاپېر ناست د ښځې دام خلق اوس قرآن څه ویلي زه خو د غلطه خبره نه کوم که د چا په زړه کې غشي نه نوځي خدای دې په ګولۍ نه نباسي قرآن څه ویلي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبره دې مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ ورته به داسې ګورې نه وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته ووایه چې سړي وګورئ نو تاسو هم سترګې ښکته وغورځوئ اوس زمانه داسې ده شیخانو صاحبانو ماما په ایمان وایي چې جینۍ وګورئ ته به سترګې ښکته وګورئ داسې په کې سترګې ور ومنډه اوس قرآن څه ویلي دي او مونږ څه قرآن وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ښځه چې وګورې سترګې به ښکته کې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته ووایه چې تاسو هم سړي وګورئ نو سترګې ښکته کړئ اوس په دې وطن کې ګرځئ د سړو حالم ګورئ او د ښځو حالم ګورئ نو دې ملک او دې قوم ته به خدای خاوره څنګه ښیي چې د کوم قوم دا حال چې د قرآن دفعات اوس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا قانون دی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دا قانون دی ٹھیک ده کم قوم چې په 24 غنټو کې 24 غنټې د خدای قانون خپل لاندې پایمالي هغه قوم ته به خدای د رحمت په نظر وګوري رحم به پیو کی کرم به پیو کی چې هغه را لېږلی قانون ته خپل لاندې پایمالي خدای وایي داسې مه کوه او تی کې نو ته د خدای بنده خو نه شوې که ته د شیطان بنده شو چې د شیطان بنده شوې نو خدای وایي ما بنده ای چې زما بنده نه یې زه هغه له خاوره څخه په دوربین کې هم نه که تاسو وایئ چې دا خلکو له چې ورکړي ښې ورځې دولتمند او کروړپتیان او لکپتیان او حکومت الله دې د دغه ښې ورځې نه ساته
غلام اسحاق له خدای خورز ور کړی دا کنه د پاکستان صدر دا کنه سه الزامي په زومو لګېدو دی په ټوله دنیا کې و شرمېدو کنه ها نواز شریف له خدای خورز ور کړی دا کنه شریعت بل پاس کړو سار له یو لوی انبر سرای میخه اډوایزر واغستا سیدا عابدو عابدا حسین په شرمونو شرمېدو په دنیا کې دا نور بم درته لمبر په لمبر وخه دا ټول خدای شرمول لمبر په لمبر نو کم سړی ته چې پراته سرکړی چرګانی او په لګېدل د رسوای او د شرم لیبل وی دا چرګ به ولا خوند ور ها نه کم سړی ته چې پروت خټ کېدلی دال وی او د کور او د ځان حیا او عزت جوړ وی هغه باندې هغه دال د معتبرو د چرګانو نه خلک تاسو پوه شئ خبره نو هغه خدای په ذهني قهر اخته کړی په ذهني عذاب نازل دي الحمدلله مونږ ته خدای ذهني سکون نصیب کړي مونږ د خپل کور سړه روټه یشیدلی دال والله که د سرمایدارو په چرګانو زه د ودونو مدونو ته چرته عمر کې متلې نه ما نو یو ورځ راته چاوي چې یاره ښه خوراکونه ته ولې نه دي مال زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت نه بچپن ما ټول عمر سړی روټای او ټکېډلی مرچکی خوړلی نو کم شي باندې چې سړی عادت نه پاګې ته هوس هم نه کیږي پړې او دی ودونو کې نه را پاسې را روان شي لک صبر وکړي الکل دلار شي الک اوري دی راوړه الک واخره دا زید سپوغوندې بم سپیګمی نیولې چرته به اوري خلاصي سوګ او په زهرو ماړ شي خو کور خورای کنه بنیاد مو دا سټلې ډلې بر اخلاصي سه او سپیګمی بار تیارتي کوي چرته دې نه واده نه راغو هم چې دی ودونو ته سوګ دی او زما وس په ورسي چې دواړي خپېته غوسې کم او عمر لدی بونډې کم چې چرانه بیا چرته لاړ دي دا ودونه د تلو قابل هو ای تاسو کده سړی ځامن یې دا د تلو قابل دا قوم د دې قابل دی چې تو واده لور یا روټای لور نازیزانو پر رنگ رنگ زمون ملک او قوم خدای شرموله پر رنگ زکه چې د پیغمبر سنتم پریخي د پیغمبر لارم پریخي دا د پیغمبر جوړ کړي قانونم پریخي دی نو خدای مونږه پریخي او د خدای په عظیم قهر گرفتار تاسو کله زړه کې داسې گریوان کې سوچو کې په لوی قهر اخته یې په لوی عذاب گرفتار یې په ځان پويږي نه تاسو ژوند لیونی خوب دی نه په خپل په پويږي او نه په بل پويولې اوس دا قیم الصلاه تفسیر پیغمبر صحابه او ته په کم رنگ کوي د عظیم ذات کلام چې ده داغه ترجمانه د پارا عظیم انسان پکاري قرآن کریم دا الله کلام ده اوس دا الله په مراد باندې پویدون کې هغه هستی پکار دا چې کومه هستی د ټول کائنات نه اوچتوي او د الله نه لاندې اوس کتا سو زمون په دې ملک کې س نظر غورځول نو ډېر خلق به تاسو داسې هم وګورئ چې هغه د قرآن شریف چرته اردو ترجمه یا پښتو وګوري ناغلو یا داوو کی چې ما هم قرآن په ترجمه ویلې دی د قرآن کریم په مراد زه پوهیږم د قرآن کریم په مراد کما حقه کما حقه ټکی باندې لګ ځان پوي کوي د قرآن کریم په مراد باندې
څومره چې د قران کریم د مراد حق دی په دې باندې سور له 100 کال وشو چې ائمه مفسرین او مجتهدین محققین او مدققین دی هم تر اوسه پورې چې یو مشکل زی باندې باس راغله ده او خپل اسونه پکې پورا غلولې دي نو اخر کې دا ویلي دي چې الله اعلم بمرادی الله د دې په مراد پويږي مونږ نه پوي اوس کم راز چې پیغمبر نه دی بیان کړي هغه راز په سور له 100 کاله ائمهو کې تر اوسه پورې لا څوک داغه تحت نه دي رسیدي مثلا په قران کریم کې د سور له سوراتونو په سر باندې یو څو حرف راغلي دي الف لام میم طه کاف ها یا عین صاد یاسین وغیرہ وغیرہ دا حروف چې دي په دې سور له 100 کال کې د دې مراد تکما حقه تر اوسه پورې یو مفسر هم رسیدلی څومره ائمه مفسرین چې دي هغه د دې مراد ارچا د خپل ځوان مطابق بیان کړي د ځوان مطابق اوس یو لفظ په قران کې راغلی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى دې لفظ د والضحى نه څه مراد عزیزانو دې زمن کې دا لوی لوی مفسرین وګورئ تاسو اوس مفسرین تاسو به څه وګورئ علما به وګورئ اوس تاسو داسې ورته ناس چې بس ما ویل او تاسو به منډه کې تفسیرونه کتل بشو ما جمعه کې دا ویلی مال زما دا تقریر داسې دی لکه سړی دیوال ته لګیایي مشکل شوه دی دا خلق شاید چې پوهیږي نه بالکل یو لفظ د والضحى علما لیکي چې دینا د ساخت مال مراد دی سحر دا د نور خطو ټیم چې دی دې ته ضحا وایي علامه علوسی لیکلي دي چې نه والضحى نه مراد ځکه چې دلته الله قسم خوړلې دی نو قسم په ساخت مال باندې نه دی د ضحى نه مراد چې د مخ مبارک د جناب محمد رسول الله والضحى زما د قسم وستا په دغه خسته مخ باندې چې دا داسې مخ ته لکه په تیاره کې چې نور روخي دی او رڼا شي نو علامه علوسی وایي چې ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشار النبي نو والضحى معنا ساخت مال مفسرین هم کړي لیکن علامه علوسی وایي چې والضحى زما د قسم وستا په دې خسته مخ باندې والليل اذا سجى او زما د قسم وستا په دې خسته او زلفو چې په وګوي خوري کې او د شپې غوندې تیاره جوړه یو لفظ لکه تیرا جمعه معنا هغه یو خبره پاتې شو چې ماوی قران کې یو لفظ راغلی دی حین او یو سړی قسم خوړلې د خپل دوست نه چې زه به تاسو سره یو حین خبرې نه کوم
حضرت عمر ته ورغه او ابو بکر صدیق ته او حضرت عثمان ته. دا خبره درته یاد ده تیرې جمعې والا؟ سلورم ځل باندې په دریم ځل حضرت عمر ته راغی چې داسې چل دی، هغه ورته تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه، بیا کوه. دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یاره خبره لږه نوره مسانه شي. وی یا رسول الله ابو بکر ته ورغه مغه دا ویلې، عثمان ته ورغه مغه دا ویلې، عمر ته ورغه مغه دا ویلې، استاد را هغه دا درې واړه راوغوښت. چې درې واړه راوغوښت ابو بکر صدیق ورته څه ویلي چې څو کاله ورسره خبرې مه کوه. شاباس. ابو بکر صدیق نه تپوس کوي چې تا سره څه دلیل دی؟